د شرط غږ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله یم چې ټول درانه اوریدونکي به روغ جوړ او د صحت جامې به هم پر تن وي. دا د یو ځل بیا ستاسې د خوښې ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو او قدرمنو اوریدونکو، نن درته د ستورو مزل په خپرونه کې د نیشاپور شاهین داستان یا ناول اتمه برخه دراوړم. خو وړاندې له دې چې د اتمې برخې د نشر ور پرانیزم، لومړی ورځمه د تېرې برخې وروستۍ جملې دراوړم چې تېره اومه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. خو درنو او قدرمنو اوریدونکو، یوه هیله له تاسې لرم چې دا خپرونه را سره هم د نورو خپرونو په څېر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرې نږدئ. تاسې د نیشاپور د شاهین داستان یا ناول په تېره اومه برخه کې اورېدلی و چې رتنا لړزېده او راپورته شوه او د سرو ګلونو د خاق په څېر لړزانده د هغې کوټې څخه راووته. همت بیرته خپل کار ته دوام ورکړ. رتنا په خپل مخ باندې خپل لاس ایښودی و او خپلې کوټې ته ولاړه. هغې وکتل چې پشپال هم راویښ شوی دی. د هغه د اوښ کوډکې سترګې په چت نښتې وې. کله چې رتنا د څنګ نه تېرېدله نو پشپال ورته په سخت اواز وویل، داسې معلومیږي چې همت یوازې یوه څپېړه په مخ وهلې چې ته یې اوس د نښو د پټولو هڅه کوې. رتنا، ته ښځه نه یې بلکې شیطان یې. ما دلته په ملاسته ستا او د همت خبرې د هغې بلې کوټې څخه اورېدلې دي. همت فرښته ده، تا د هغه زړه مات کړی. تا د هغه خدای، د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم، د هغه مذهب او د هغه د ملت سپکاوی کړی. تا غوښتل هغه په قیمت واخلي. تا د هغې د احساساتو د بدلې ورکولو هڅه کوله. تا د هغه تر مخه د خپل د حرم رازونه را پرانستل. آیا ته پوهېږې چې زموږ د احرام انسانانو ته د نفرت درس ورکوي؟ رتنا، کاشکې چې زه د ورور نه وای او ته مې خور نه وای. تا د خپل عمل له مخې زه هم د همت تر مخه سپک او ذلیله کړم. زه به اوس څه ډول د هغه مخ ته ورځم؟ د پشپال اواز ډوب شو او خاموشه شو. رتنا په خپل کټ باندې کېناسته او خپل سر په دواړو لاسو کې ننویستی و او په سلګو سلګو یې ژړل. بیرون لا تر اوسه هم سخت باران ورېده او د کوټې فضا ډېره درنده او غمجنه وه. حیواناتو ته د ګیا او دانې د اچولو نه وروسته همت د هغه کوټې څخه بیرون ووت. ویې کتل چې باران هماغسې په زوره اوري. په انګړ کې هم اوبه راجمع شوي دي. د نغري څخه دود پورته کېږي. هلته سیب آرام او وینا دواړه ناست وو. کېدای شي چې دواړو یو ځای د مېلمنو لپاره سهار غذا تیاروله. همت د پشپال کوټې ته ورننوت او د هغه په تندي لاس کېښود او ترې ویې پوښتل، پشپاله، څه حال دی دی؟ رتنا کوټې ته د همت په راننوتلو سره سم د لاس ارامه شوه. پشپال په ډېره مینه د همت لاس په خپلو لاسو کې ونیوه او ورته ویل، تر هغه چې ستا په څېر همدرد او مهربانه ملګری ولرم، د ټول نړۍ ستونزې به هم ما ته زیان ونه شي رسولی. بیا پشپال د همت لاس څه زور کړ او ورته ویل، همده، که بده یې نه ګڼې نو یو خبره درته وکړم. همت چې د هغې تر څنګ د هغه په کټ ناست و ورته ویل، ووایه، څه ویل غواړې؟ پشپال اوږده ساه واخیسته او ورته ویل، دا خبره مې پرون په زړه کې وه چې تا ته یې وکړم، خو ستا د ستومانتیا فکر را سره شو او پرې مې ښوده. همده، واوره، د راجا راجي مدحوره د خلکو ډلې یوه نه بلکې څو ډلې زموږ په لټون بوختې دي. موږ د هغوی د ډلې څخه یوازې یوه ډله له منځه یوړه، خو د هغوی په څېر په سلګونه خلک زموږ لټون کوي. دغه باران چې د پرون ورځې راهیسې پیل شوی دی د چړیو بڼه یې نیولې ده او تر څو ورځو پورې به دوام پیدا کوي. دا زما د باګوان او رب نعمت وګڼه چې د هغه له مخې موږ ته په ارام او امن سره دلته د رارسېدو او د بهیم سیند په لور د تللو موقع ترلاسه شوې ده. زه اراده لرم چې همدا نن شپه د دې ځایه هغه لورې ته کوچ وکړم. د دې ځای د سرسوتي په غاړه غاړه به د سهمسیم کلي 3-4 فرسانګه لرې وي. موږ به په شپه کې هلته ورسیږو او د دې ګواښونو او خطراتو څخه به خوندي پاتې شو. که چیرې موږ د باران د تم کېدو لپاره څو نورې ورځې هم انتظار وکاږو او بیا د موسم د ښه کېدو وروسته د خپل منزل په لور روان شو، موږ به په هر صورت ونیول شو. زه پوهیږم چې په دې باران او بادونو کې به سفر لږ څه سخت وي، خو زه هیلهمند یم چې تا چې زموږ سره څومره احسان کړی دی نو د یو بل احسان په کولو به زموږ څخه مخ وانه اړوي. همت په ډېره مینه د پشپال په تندي لاس راښود
او ورته ویل ستا خبره بالکل صحیح ده، خو په دې باران کې به سفر کول ستا زخمونو ته نور ډیر زیات زیان ورسوي، خو بیا به هم زه د سیوارام سره خبره وکړم. که چیرې د کوم غوی گاډي د پیدا کېدو امکانات وي نو همدا نن شپه به موږ ټول د دې ځایه هغه لوري ته کوچ وکړو. بیا همت د راپورته کېدو په وخت کې وویل زه به همدا اوس د سیوارام سره خبره وکړم. همت په خلنځي ته ورنوت، د هغه په کتلو سره وینا په خوشحالۍ سره راپورته شوه او وی ویل راځه وروره. بیا یو کټګی راواغیست او د هغه تر مخه یې کېښود او وی ویل راځه کېنه وروره. همت په هغه کټګي کېناست او د سیوارام د لور په کتلو سره یې ویل زه یو تکلیف درکول غواړم. درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې د نیشاپور د شاهین داستان یا ناول اومه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. اتمې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. سیوارام ورته وویل څومره به ښه وي چې زه له تاسو سره مرسته وکولی شم. همت د ځان سنبال کړ او ورته ویل آیا د دې ځایه د کوم غوی گاډۍ بندوبست کېدی شي؟ زما ملګری غواړي نن د ماښام سره سم د دې ځایه حرکت وکړي، خو د هغه لپاره یو چت لرونکي د 4 پایو غوایي گاډۍ ته ضرورت دی، ځکه چې د باران په اساس په ښکاره گاډۍ کې د هغه کې ناستل د هغه زخم ته زیان ورسوي. سیوارام نه لږ څه فکر کولو نه وروسته ویل غوایي گاډۍ خو یوه نه بې شمېره دي، ځکه چې د دې کلي خلک د همدې غوایي گاډیو په واسطه د ځنګله څخه لرګي او نور شیان راوړي، خو معلومه نه ده چې په دغه طوفاني باران کې به کوم څوک دغ ته زړه ښه کړي او که نه. بیا تاسو ځئ کومې لورې ته؟ موږ د بهیم سیم د قصبې په لور ورځو. که چیرې زموږ د تللو وروسته زموږ کوم دښمن دلته راشي او ستاسو څخه زموږ په اړه پوښتنه وکړي نو ورته ووایاست چې د نګرګوټ په لور تللی دي. ته د هغې په اړه فکر مه کوه، دا به زه سنبال کړم، خو تاسو به په داسې موسم کې ځئ. وینا د سیوارام خبره غوسه کړه او په ویره او اندېښنې کې وویل همت وروره په دې سخت باراني موسم کې د بهیم سیم په لور سفر مه کوئ. همت ترې وپوښتل چې آیا په لاره کې کوم خطر شته؟ وینا ورته په ویره کې وویل هو وروره ډېره خطره ده. د بهیم سیم په لور د تللو لپاره 2 لارې دي، یو خو د دریاب نه د تېرېدو نه هغه لورې ته کومې څخه چې تاسو راغلي یاست. په دې لاره کې تاسو یو اوږد چکر وهئ او د غرونو دننه به د منزل کول وروسته د بهیم سیم کلي ته رسېږئ، خو دا لاره به تاسو ته 6 فرلانګه اوږده شي. تر څنګ دا لاره هم ډېره خرابه ده. د بارانونو په وخت کې په لاره کې ځای ځای د اوبو ډنډونه جوړېږي چې د غوی گاډۍ تېرېدل ترې شونې نه وي. بله لاره د دریاب د شرقي برخې څخه سره یو ځای ځي. لږ څه ډېر مخته د تللو وروسته په دریاب باندې د لرګیو پل مخ ته راځي او د دې پل څخه د تېرېدو وروسته تاسو بهیم سیم ته ورسېږئ. د دې لارې ټول واټن نږدې 3 فرلانګه جوړېږي، خو د څه مودې راهیسې دا لاره بنده ده او هېڅوک پرې د تللو جرأت نه کوي. همت په غور سره د وینا په لور وکتل او ورته وویل څنګه خطرناکه ده؟ اوهو وینا په نیولي لهجې ویل په دې اړه به درته بابو څه ووایي. همت د سیوارام په لور وکتل او ورته ویل ووایي چې دا لاره ولې خطرناکه ده؟ سیوارام لکه د ډوب شوي په څېر د لرې څخه وویل دا یو پخوانی داستان دی، ته یې ووایه زه یې غواړم چې واورم. سیوارام په خپلو شونډو باندې ژبه راښکوده او ویې ویل واوره څو کاله مخته خبره ده چې زموږ د کلي په جنوبي برخې او د ډهلان د دریاب په لور د غره د پاس یو ډېر ستر مندر دی چې تر اوسه هم هماغسې ولاړ دی. د دې مندر تر څنګ یو ډېر ستر کلی و چې متحلا نومېده. هلته یو ځوان برهمن اوسېده، نوم یې منوهرلال و. منوهرلال د دې متحلا د کلي یوه پیغله خوښه شوه او غوښتل چې واده ورسره وکړي. دا پیغله هم ډېره ښایسته او خپل سرې وه. هغې د دې برهمن د عشق او محبت ځواب په کرکې او نفرت سره ورکړ او د هغه سره د واده کولو څخه انکار وکړ. د همغې ورځې څخه هغه وروسته هغه برهمن د دې مندر تر شا ځنګل ته ولاړ
د باغوان کار داسې پیښ شو چې هغه په رحمن احمال ته په ځنګل کې ومړ، خو په خپل دویم پیداښت کې د زمري بړه خپله کړه. بیا یې د متحلا د کلي د اوسیدونکو څخه د انتقام او بدلې اخیستو کار پیل کړ او په دې کلي خپلې حملې پیل کړې. هیڅ انسان او هیڅ ځناورې د خپلو حملو څخه مطمئن پاتې نشو. اورېدلې مې دي چې هغې د متحلا یوه ښایسته او ځوانه پیغله نجلۍ له ځانه سره وړې ده، خو هلته په ځنګل کې هغه وژلې ده. هغه نجلۍ د همدې برهمن په قوت په خپل دویم پیدایښت زمری ګرځېدلې ده او د هغه زمری سره یو ځای اوسېږي. د همدې زمري د حملو له ویرې د متحلا د کلي اوسیدونکي داسې خپاره واره شول چې کورونه یې لکه د ډیرانو په څېر په لامبو واوښتل. د دې کلي ګڼ شمېر خلک د سرسوتي د دره بها غاړې ته کډه شول او هلته یو نوی کلی آباد کړ. هلته د مندر ترڅنګ اوس د دې کلي کنډرې پرتې دي او هیڅ انسان هغه لوري ته د تللو جرأت نشي کولی. هغه زمری او زمری دواړه اوس هملته په دغه وران ویجاړ مندر کې اوسي او د دریاب په غاړه غاړه چې کومه لاره د دریاب سره یو ځای لاندې ځي د هغه ځایه څوک تېرېدو ته نه پرېږدي. همت په طنز سره ورته په خندا کې وویل ته پرې هم یقین لري او وایي چې هغه برهمن په دویم پیداښت کې زمری وګرځېد او هغه د مختلا کلی وران او ویجاړ کړ. سیوارام ورته وویل د نه منلو څه خبره د مهاجره، دا خو د حرم اعتقاد دی چې هر انسان د مرګ وروسته بیا راژوندی کیږي. هما د خبره غوڅه کړه او ورته وویل زما مذهب د دې نفي کوي چې انسان د مرګ وروسته بیرته په دې نړۍ کې په بل شکل راژوندی شي. هغه زمری هرلال پنډت نه دی او نه هغه زمری کومه انسانه ښځه ده چې بیا راژوندی کېدو کې په زمری بدل شوي. دا دواړه د ځنګله عام څیرونکي ځناور دي او په کوم علت به دا کلی وران کړی وي. کیدای شي چې د دې کلي کوم کسې بچیانو ته زیان رسولی وي او یا یې کوم یو وژلی وي او د هغې نر یا ښځې د دې کلي د اوسېدو څخه د خپلو بچیانو انتقام اخیستی وي. په هر صورت هغه زمری منوهرلال پنډت نه دی. دا زما د مذهب په ضد خبره ده او زه یې هېڅکله هم نه منم. که مخکې په دې لاره نه تلم نو اوس به پرې هرومرو ورځم. که چیرې موږ سلامت تیر شو نو د خلکو دا عقیده به له منځه ولاړه شي او که چیرې هغه زمری یا زمری پر موږ حمله وکړه نو زه به هغه ووژنم او دا به ثابته کړم چې هغه د ځنګله عام ځناور دي. دا به دوه ګټې ولري. لومړی دا چې هغه خلکو چې په خپلو زړونو کې دا غلط عقیده ځای کړې ده هغه به ترې لاړه شي. دویم دا چې دلته به په خلکو کې د مذهب ریښتینوالی را پیدا شي. بس ته زموږ سره یو مرسته وکړه، د خپل کلي د کوم کس سره خبره وکړه تر څو زموږ لپاره د غوایي ګاډۍ انتظام وکړي. سیوارام څه ویل غوښتل چې په دې وخت کې د کور دروازه وټکېده. سیوارام پورته کېدو کې وویل زه به یې ووینم چې په دې سهار وختي څوک راغلی دی. همت هم ورسره ولاړو. کله چې سیوارام دروازه پرانیسته ویې کتل چې هلته ابوبکر ولاړ دی. سیوارام ورته په ډېرې خوشحالۍ سره وویل راځه راځه حکیم صاحب. ابوبکر د همت په لور لاس ور اوږد کړ او روغبړ ورسره وکړ او ورته یې وویل چې پرون مې له تا سره د خبرو په دوران کې دومره اغېز اخیستی و چې بېګا ټوله شپه خوب رانغی. فکر مې کاوه چې کله به سهار کېږي تر څو ستا په څېر د یوه ستر بچي سره ووینم. ما د دوایانو کڅوړه هم له ځانه سره راوړې ده. فکر مې وکړ چې له تاسو سره د کتلو تر څنګ به ستا د ملګري پټۍ هم بدلې کړم. آیا هغه راویښ شوی دی؟ همت د پشپال د کوټې په لور روان شو او ورته وویل راځه له ما سره راځه. پوره وخت وشو چې را بیداره شوی دی. ابوبکر د همت سره یو ځای هغه کوټې ته ورننوت. هلته رتنا په خپل کټ ناسته وه. د ابوبکر د کتلو سره سم پشپال خپل سر راپورته کړ، د هغه ښه راغلاست یې وکړ او بیا یې په ډېرې همدردۍ سره د هغه په لور وکتل. ابوبکر د هغه پخوانۍ پټۍ را پرانیستي، د هغه زخمونه په مختلفو فوډرو باندې پرېمینځل او بیا یې د هغه زخمونه په ملهمو ډک کړل او پټۍ پرې ولګولې. تر دې وخته پورې بیا هم د پخلنځي څخه راغلې وه او ولاړه وه. ابوبکر خپله کڅوړه راواخیسته او د همت په لور یې وکتل او همت ته ویل ته له ما سره ولاړ شه. زه دې له ځانه سره د بوتللو په خاطر راغلی یم. د شپې مې په کور کې ستا د راتللو وینا وکړه. زما د کور لویه واړه ټول غواړي تا وویني او ما ته یې وویل چې هرومرو دې له ځانه سره راوړم.
وینا ورته د خبرو په منځ کې ورټوپ کړ او ورته وویل حکیم صاحب سهارنۍ تیاره ده هغه وخورئ بیا یې بېشکه له ځانه سره به یوسئ ابو بکر ورته په اصرار کولو سره وویل هلته هغوی هم د ده سره یو ځای د ډوډۍ خوړلو انتظار کوي وینا یې خبره ونه منله نه حکیم صاحب اوس خو به سهارانۍ همدلته وي ته یې هم د دوی سره یو ځای وخوره بیا ورځئ زه یې همدا اوس بې له ځنډه راوړم وینا بیرون ووتله او بې له ځنډه ډېر ژر راستنه شوه خوراک څښاک شیان یې هم له ځانه سره راوړل او د دوی مخې ته یې کېښودل همت ابوبکر سیوارام او پشپال ټولو یو ځای ډوډۍ وخوړه ابوبکر د رتنا په لور اشاره وکړه او ویې ویل دې لور ته به مو هم د خوراک ویلي وو تاسو د هغې سره داسې سلوک کوئ چې ګویا د هغې سره هیڅ ډول اړیکې نه لرئ مخکې له دې چې بل څوک څه ووایي په خپله پشپال د خپلې خور په لور وکتل او په تن سره یې وویل هغې د خبرو د نه کولو قسم خوړلی دا به په خپل ځای ته د رسېدلو سره سم خپله خوله خلاصوي ټولو په پوره خاموشۍ سره ډوډۍ وخوړله کله چې وینا خالي لوښي پورته کول او روانه شوه نو همت د ابوبکر ته وویل زه درته یو تکلیف درکول غواړم ابوبکر ورته په خندانه لهجه وویل ستا له اړخه تکلیف به ما ته راحت او ډېر ستر سعادت وي ووایه څه امر دی چې په ځای کړم له چا سره خبره وکړه چې زموږ لپاره د یو غویي ګاډۍ انتظام وکړي زما ملګری اراده لري چې نن ماښام د دې ځایه کوچ وکړي خو د هغه حالت داسې دی چې په رښتیا هم په دې توپاني باران کې باید له دې ځایه ولاړ شي ابوبکر همت ته ډاډ ورکړ او ورته وویل غویي ګاډۍ والا خو به د یوه ځای څو کسان تیار شي ته غم مه کوه همت ورته وویل داسې کوم غویي ګاډۍ وي چې ته پرې باور ولرې چې د کوم چا د پوښتنې په وخت کې ورته ووایي چې موږ د بهیم سیم په ځای نګرکوټ ته روان یو ابوبکر د فتن د خپل ځای راپورته شو او وی ویل راپورته شه او له ما سره راځه دلته زما یو دوست او ډېر معتبره باوري ګاډۍ چلوونکی شته ته راشه او د هغه سره په خپله خبره وکړه زه هیله من یم چې د هغه سره په خبرو کول به خوشحاله شي همت هم راپورته شو او دواړه په هغه سخت ویرودونکي باران کې بیرون لاړل ابوبکر چې د باران څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره د څرمنې کوم څادر له ځان سره راوړی او په ځان یې اچولی اوس چې د هغې څادر نیمایي همت ته په سر راواچوه دواړه په خبرو کولو سره هغه کوڅې ته راورسېدل چې د بازار په لور ورګرځېده اوهو یوې محلې ته د ورنوتلو سره سم ابوبکر همت ته وویل دا محله ټوله د مسلمانانو ده او په کومه کوڅه کې چې همدا اوس موږ روان یو د دې په ښي لوري کې زما کور هم پروت دی همت ترې په پلټونکې توګه وپوښتل په دې کلي کې به د مسلمانانو څومره کورونه شتون ولري ابوبکر ورته په فخر سره ویل پوره کورونه شته آیا د مسلمانېدو نه مخته ابوبکر خبره په خوله کې واغېسته او وی ویل موږ ټول شودر وو د محمد غزنوي د توپاني حملو په وخت کې د مسلمانو کورنیو نیکونه او پلرونه مسلمانان شوي وو اوس په دې کلي کې زموږ د هم مذهب او شمیره پوره زیاته شوې ده همت په جواب کې څه ویل غوښتل چې په دې وخت کې دوی د یو کور مخې ته تم شول ابوبکر دروازه وټکوله او په لوړ اواز یې وویل اسماعیله لږه شېبه کې یو ښایسته لوړ ځوان دروازه پرانیسته هغه ډېر ښایسته کالي اغوستي وو او په سر لونګۍ هم ښایسته وه او ښکلې وه د ابوبکر په کتلو سره د ډېر عزت او درنښت نه کار واخیست او ویې ویل حکیم صاحب ته بیرون ولې ولاړې دننه راځه بیا یې د همت په لور اشاره وکړه او ویې پوښتل چې دا څوک دی ابوبکر د همت په لور په اشارې کولو سره وویل هو له ده سره اشنا شه دا مسلمان او زموږ مذهبي ورور دی همت نومیږي او د کوم مهم کار لپاره د نیشاپور څخه دلته راغلی دی یاد ساته چې دا مهم کار هسې دی چې په هغې کې ستا او زما د ملت او مذهب دواړو خیر او ښېګړه پټه ده ته به نن شپه دوی په خپل غوایي ګاډۍ کې د بهیم سیمې کلي ته رسوې که چیرې دی ځان ته ونو تر اوسه به وختي په خپل اس پور هغې لورې ته خوځېدلی خو له ده سره 2 کسه نور ملګري هم شته چې یوې نارینه او بلې ښځینه ده نارینه یې ډېر سخت زخمي شوی دی زه د هغې د زخمونو علاج معالجه کوم د هماغې زخمې په خاطر دوی په غوایي ګاډۍ کې تلل غواړي ځکه په باران کې به د سفر کولو له امله د هغه زخمونو ته نور زیان هم ورسیږي
اسماعیل سینه تاند کړه او وی ویل حکیم صاحب دا خو زما مسلمان ورور دی به همسیم خو پرېږده چې دهلي په لور تلل هم غواړي بیا به هم هغه لور ته ورسوم. حماد ورته په منځ کې راټوپ کړ او ورته وویل که چیرې زه در څخه وغواړم چې وای ګاډۍ د سرسوتي د دریا په غاړه په ښکته لورې بوځه نو ته خو به انکار نه کوې. اسماعیل لږ څه تم شو او بیا یې په تړتړه ژبه وویل دا هغې پخواني مصیبت وهلې مندر په لاره چیرې چې هیڅوک سلامت نشي وتلی. حماد ایماني جذبه راوپاروله او ورته وویل آیا ته هم د هندوانو په څېر په دې باور لرې چې په هغه مندر کې چې کوم زمری اوسیږي هغه پنډت هرلال دی چې دویم ځل په دې بڼه راژوندی شوی دی؟ آیا په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان هم یاستئ په داسې ګمراه کوونکو عقیدو ککړ شوي یاست؟ اسماعیل خپل څټ د نفي په توګه وخوځاوه او وویل نه 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 هیڅ کله هم نه، زموږ په مذهب دغه ډول ګمراه کوونکي عقیدو ته ځای نشته. حماد ورمخته شو او د اسماعیل په اوږه د محبت او مینې لاس کېښود او ورته وویل نو واوره چې زه به په همدې لاره ځم او غواړم چې د هندوانو دا عقیده غلطه ثابته کړم. که چیرې موږ په سلامتۍ سره د هغه ځای تیر شو نو بیا به هم د هغوی دغه عقیده زیانمنه شي. او اسماعیله دا هم واوره چې که چیرې هغې نر یا ښځې زمری پر موږ حمله وکړه نو زه درته ډاډ درکوم چې زه به هغوی مخکې له دې چې تا ته او یا ستا غوایانو ته څه زیان در ورسوي له منځه یوسم. اسماعیل یو ځل بیا خپله سینه تانده کړه او وویل ته په دې اړه اندېښنه مه کوه، زه به له تا سره یوځای د هندوانو په دې عقیدې باندې دروند ګزار وکړم. زه له تا سره د همدې مندر په لاره سفر کولو ته تیار یم. اوس نو حماد ډاډمن معلومېده. یو ځل بیا یې د اسماعیل څخه وپوښتل آیا ستا د ګاډۍ وروستۍ برخه چت لري؟ اسماعیل ورته په خندا شو او ورته وویل اندېښنه مه کوه، زه به داسې انتظام وکړم چې د باران اوبه دننه را نه شي. دا ځل ابوبکر اسماعیل ته وویل نو بیا نن د ماښام د لمانځه وروسته خپل غوایي ګاډۍ سیوارام کور ته راوړه. اسماعیل ترې په حیرانتیا سره وپوښتل چې کوم سیوارام؟ آیا هغه زوړ خو نه دی چې لوري وینا زموږ د مسلمانانو په کورونو کې کار کوي؟ ابوبکر د هغه د خبرې سره خپله خبره یوځای کړه او ورته ویل هو هماغه اوس نو موږ ته اجازه راکړه موږ له دې ځایه ځو، زه حماد له ځانه سره کور ته بوځم او کنه ستاسو په کور کې به هرو مرو څه لږ ناست وو. ابوبکر او حماد د اسماعیل سره مخه وکړه او د هغه ځایه روان شو. اوهو کله چې ابوبکر د کوڅې ښي لوري ته وګرځېد نو حماد ترې وپوښتل آیا وینا د خلکو په کورونو کې کار کوي؟ ابوبکر ورته په ډېرې همدردۍ سره ویل اوهو د هغې بېچاره څوک د ګټلو نشته، په دې خاطر هغه د مسلمانانو په کورونو کې د پاکۍ او نظافت کارونه کوي او د خپل ځان او خپل بابو د ژوند د تامین لپاره هلې ځلې کوي. حماد د دې خبرې په اورېدو سره دروند شانته شو، بیا یې د خبرې مخ بدل کړ او ویې ویل ما دلته یو څه نور هم محسوس کړ چې د هندوانو مسلمانانو په ژبو او خبرو کې توپیر شته. ابوبکر ورته په خوشحالۍ سره وویل ستا خبره صحیح ده، په حقیقت کې زموږ پلرونو او نیکونو د ترکانو په لاسو اسلام منلی دی. هغوی څه موده زموږ په کورونو کې اوسېدل، په دې خاطر زموږ خبرې اترې د هغوی د ژبې څخه اغېزمنې شوي دي. حماد نور څه ونه ویل ځکه چې ابوبکر اوس د خپل کور دروازه وټکوله. لږه شېبه وروسته یو ځوان دروازه پرانیسته او ابوبکر او حماد دواړو ته یې دننه د راتللو بلنه ورکړه. هغوی کوټې ته یوړل چې دروازه یې پرانیستلې وه او د خپل شکل او بڼې له مخې یو مېلمستون معلومېده. د لږې شېبې وروسته دوه نور ځوانان راننوتل او د حماد سره خپله پیژندګلوي وکړه. ابوبکر حماد ته مخ کړ او ورته وویل دا ټول زما زامن دي. بیا دوی ټول په مېلمستون کې کېناستل او یو ځای د خپل مذهب او خپل عقیدې په اړه خبرې اترې پیل کړي. د ماښام د لمانځه وروسته اسماعیل د خپل کور څخه د غوایانو ګاډۍ را روانه کړه. په خپله یې ځان داسې په وسلې سنبال کړ لکه د غوایانو د ګاډۍ د چلولو په ځای چې د جنګ ډګر ته روان وي. خپل وجود یې په زره کې راونغاړه، خپله توره او ډال په ښي لوري کې راوځړول او په سر یې د اوسپنې خولۍ کېښوده. په ګاډۍ کې سپور شو او د سیوارام د کور په لورې خپله ګاډۍ روانه کړه. باران اوس هم ورېده.
په دې خاطر د ماښام په هغه لومړیو شیبو کې شپه تیاره شوې وه. خلک د ورځې د باران د پرلپسې ورښت او د یخنۍ له لاسه په خپلو کورونو کې خوندي ناست و. اسماعیل به چې کله خپلو غوایانو ته لښته خوځوله نو هغه د لویو ښکرونو غوایانو به خپل ښکرونه او څټونه په زوره یوې لورې ته غورځول او په تللو کې به یې بیړه کوله. اسماعیل خپله ګاډۍ د سیوارام د کور تر مخه ودروله. په ډېره بیړه یې د خپل سره د پاسه د څرمنې څادر رغبر کړ، راښکته شو او مخ ته ورغی او د سیوارام د کور دړه یې ور وټکوله. لږه شیبه کې سیوارام دروازه پرانستله. اسماعیل ورته وویل: څنګه بابو، هغه د دې ځایه تلونکي مېلمانه تللو ته تیار دي؟ هغوی ته زما د راتللو خبر ورکړه. سیوارام د دروازې دواړه ډاړې پرانستي او ورته وویل: مېلمانه خو تیار دي، خو ته دننه راشه او کښېنه. اسماعیل دننه ورننوت او د سیوارام سره یوځای د هغې کمرې پر لور ورغی چیرې چې پشپال پروت و. وکتل چې هلته هغه زوړ مسلمان حاکم او ابوبکر هم ناستي. اسماعیل ورمخته شو او د ابوبکر او حماد سره ستړي مشي وکړه او د هغوی تر څنګ کېناست. د حماد څخه یې وپوښتل چې تاسو به کله کوچ کوئ؟ حماد د پشپال په لور وکتل او ورته وویل: موږ خو تیار یو. اسماعیل راپورته شو: نو بیا راځئ، ولې وخت ضایع کوئ؟ حماد راپورته شو. اسماعیل وکتل چې حماد هم ډېر ښه جنګي کالي په ځان کړي دي. د خپل ټال د چپنې لاندې یوه درنه اوسپنیزه زره اغوستي، په مټو یې اوسپنیزه بازو راتاو کړي، په اوږو او سر هم د اوسپنې درانه پلونه پراته دي او د ملا څخه یې درنه اوسپنیزه توره راځړېږي. تر ټولو د مخه رتنا او وینا یوځای د ګاډۍ په منځ کې د پشپال لپاره بستره هواره کړه. هغه یې په بستره څملاوه او د پاسه یې پرې بړستن راواچوله. تر دې وخته پورې سیواره هم د هغوی درې واړو اسونه د اخور څخه راپرانستي وو او بیرون یې راوستل. اسونه یې د غوایانو د ګاډۍ سره وتړل. رتنا هم ګاډۍ ته وربخته او د خپل ورور تر څنګ کېناسته. ابوبکر د ګاډۍ څنګ ته ورغی او ودرېد. درې لوی څراغونه یې په لاسو کې نیولي وو. حماد د خپل اس د زین سره تړلې لوی او دروند تبر ډال او ګزر درې واړه راپرانستل او اسماعیل ته ورکړل. دا شان د خپل ګاډۍ په لومړۍ برخه کې کېده. اسماعیل درې واړه شان راواغستل او سنبال یې کړل او په ګاډۍ کې کېناست. د ستورو مزل د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، دا وا د نیشاپورو د شاهین داستان یا ناول اتمه برخه دا چې په راتلونکې برخه کې به له کومو پیښو او کومو موضوعاتو سره مخ کېږو. حماد او اسماعیل چې کومه ګاډۍ چې راوستې، دوی چې په هغه خطرناکه لاره باندې تیري، آیا دوی به په خپل منزل ته ورسېږي او که نه؟ دا او دې ته ورته پوښتنې به په راتلونکې نهمه برخه کې ځواب شي. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم. تاسو چې هر چېرته استئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ در سره هم په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ.